په یو کلي کې یو سیټ اوسېدو. هغه د څه شي کمی هم نه درلوده، خو هغه به بیا هم پریشانه و. د هغه د پریشانۍ وجه د هغه 3 واړه بچي وو. یوه ورځ سیټ سوچ وکړ، د دې 3 واړو زامنو واده کوم، شاید سم شي. سیټ 3 واړه د کور چت ته بوځي او 3 واړو ته یې 3 غشي ورکړل. واورئ، تاسو 3 واړه خپل غشي ورکړئ او چې د چا د کوم باچا محل خواته لاړه شو نو د هغه لور سره واده وکړئ. پوه شوئ؟ درې واړه زامن یې غشي ورکړل او په خپله لاره ووتل. 2 زامنه چې غټ یې وو د هغوی غشي په نږدې کلي کې غورځېدلي وو. د دې له خاطره یې 2 ورځو کې خپلو ښځو سره راغلل. خو د سیټ چې کوم وړوکی زوی و د هغه غشی په یو ځنګل کې د یوې موږک کور سره رالړه شوی و. په دې لیدو سره هغه ډېر خفه و، لیکن هغه سره یې واده وکړو او کور ته یې راوستو. دواړو ورونو او د هغوی ښځو په دې لیدو سره په خندا شو. یوه ورځ سیټ د خپلو انګورینو د امتحان اخیستلو لپاره سوچ وکړو. هغه وویل، ما لپاره په 1 ساعت کې پګړۍ څوک تیاره کړي. دواړه انګورین یې په کار شروع وکړو، مګر کشر زوی خفه و، خو د هغه ښځې په جادو یوه پګړۍ تیاروي او سیټ ته یې ورکړه. سیټ چې به کوم فرمایش و هغه به یې زر زر پوره کو. په دې لیدو سره د هغه په خپلې ښځې شک شو. نو یوه شپه هغه د ویده کېدو بهانه وکړه چې نیمه شپه کېږي موږک چت ته ځي او د یوې ښکلې سرو زرو سونپري ترې جوړېږي او هغه په چت نورې پرېګانې هم راځي. دوی ګډېږي